ګران افغانانو سلامونه مینه او ښې چارې انشاءالله ټول سر روغ او جوړ اوسئ. زه نن تاسو ته ډېر یو ښکلی او اړین خبر لرم، خوشخبري لرم. تاسو ته پته ده چې انګلیسي ژبه یوازې یو ژبه نه ده، بلکې د نړۍ یوه دروازه ده د پرمختګ، تکنالوژۍ، د سوکالۍ، سعادتمندۍ او بالاخره د سرمایه‌دارۍ یوه کلي ده. لږ به یې نور هم درته خلاصه او ساده کړم. انګلیسي ژبه یعنې ډالر، پیسې، کار، اشتغال. ځکه تاسو ته پته ده چې تقریبا د 100 بره هیوادونو رسمي ژبه همدا انګلیسي ده. او یو شی بل تاسو ته وایم، هر څه چې تاسو په نړۍ کې ګورئ هغه په انګلیسي ژبه تشریح شوی، که هغه موټر وي، که کمپیوټر او موبایل وي، که نسخه د ډاکټر وي، که دوا وي، او په مجموع کې که پرزې وي، یعنې هر څه چې تاسو په سترګو ګورئ هغه په انګلیسي ژبه باندې تصریح شوی ده. دا په دې معنی چې فرصتونه ډېر، یعنې د هر پښتون په کور کې، د هر افغان په کور کې یو انګلیسي ژبه کې وي، مکمل کور چلولی شي، په زرګونه فرصتونه اخیستلی شي، آنلاین وظیفې اخیستلی شي، یعنې ډېرې کارونه کولی شي او نړۍ ته واصلېدلی شي. نو د همدې غرض لپاره ما وغوښتل چې د امریکا د ښوونځیو رسمي نصاب تاسو ته راغونډ کړم او بالاخره هغه غونډچانې د تاسو په کتابتون کې او د کتابتون په منځ کې د نغمې آنلاین سکول کې تاسو ته دا درواچوم، تر څو چې افغانان او پښتانه د نړۍ په هر ګوټ کې اوسیږي د دغه وړیا کتابونو نه ګټه ترلاسه کړي. په دې برخه کې د ټولو محترمو پلرونو څخه په مجموع کې د کور مشرانو څخه، که هغه مشر ورور وي یا مشره خور وي یا مورجانه وي، په درنه هیله کوم چې دغه وړیا نصاب ترلاسه کړي. حداقل که په کورنۍ کې 15 نفر است، یو نفر انګلیسي زده کوي، مکمل کور به دغه یو انسان په واسطه هوسا سي او بالاخره نړۍ سره به وصل سي، په صلح او سهولتونه وظیفې به ترلاسه کړي. فقط په ګوګل کې ولیکئ نغمه آنلاین سکول، اتومات شکل باندې تاسو هلته ورتلی سي او دا د امریکا استاندارد نصاب تاسو په وړیا توګه ډاونلوډولی سي. راسئ زه به یې تاسو ته درواښیم. ګران افغانانو چې کله هم تاسو په ګوګل کې ولیکئ پښتون لیګسي لایبرري، دلته مختلفې څانګې دي لکه نغمه آنلاین ښوونځی، ژوند او مهارتونه، ژبپوهنه، تاریخ او لرغونپوهنه، شعر او ادب. زموږ نن غرض چې ده په نغمه آنلاین سکول باندې به کلیک وکړو، په موبایل کې هم کیږي او تاسو رسما دغه نوم کولی شئ چې مثلا نغمه آنلاین ښوونځی په ګوګل کې ولیکئ راوځي، لینک ته یې ضرورت نشته، یا په انګلیش ولیکئ نغمه آنلاین سکول په انګلیسي باندې راوځي. تاسو ته پته وه چې ما د افغانستان د پوهنې وزارت رسمي نصاب پخوا اچولی و، تاسو ټول خبر یاستئ او ډیری کورنیو دغه نصاب ډاونلوډ کړی ده، د لومړي ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې ما اچولی و. صحیح ده که نه؟ نو ما وغوښتل چې د انګلیسي نصاب او استاندارد د امریکا د ښوونځیو نصاب، یعنې که دغه خپل کور کې ستاسو هر ځوان د دغه ښوونځي نه فارغه سي، مکمل انګلیسي زده کوي او د ده په څنګ کې داسې وګڼئ چې د امریکا د ښوونځي نه به ستاسو بچی فارغه سي. خیر لږ زحمت وباسئ، دا فارغه کوي او ټول کتابونه نصاب مې دلته اچولی. ګوره مثلا د 4م صنف نصاب چې کلیک کې مکمل ټول کتابونه راوځي، وینې ریاضي او دا ټول راوځي. نو دا نصاب تاسو په خدمت کې ده، ستاسو په چوپړ کې ده. زما صبر وکړه، زه دا کامره واورم. هم تازه سلامونه ګران افغانانو، په خیر راغلی. زه به نن تاسو ته د زړه راز ووایم، هغه خپل ارمان به ووایم. زما ارمان همدغه ده چې زموږ او تاسو د هیواد یعنې د افغانستان دوهمه ژبه انګلیسي سي. ځکه که موږ او تاسو ریسرچ وکړو، څېړنې وکړو، د هر هیواد چې دوهمه ژبه انګلیسي سوي د هغه هیواد اسمانو ته ختلی، پرمختګونه یې کړی. ما تاسو د انګلیسي د ژبې ګټې وویل که نه، فارسي نه به څه زده کړو، زه نه د علم ژبه ده، نه کوم قوي کتابونه ورباندې لیکل سوي او نه اقتصادي ژبه ده که نه. ما تاسو ته وویل په سترګو باندې هر څه ګوري هغه په انګلیسي نه ویشته سوي، فارسي نه به څه زده کړو. نو زه ټول تاجک ورونو ته، هزاره ورونو ته، ازبک ورونو ته، پشهیي ورونو ته، پامیري ورونو ته، پښتون ورونو ته، په مجموع کې د افغانستان ټولو قومونو ورونو ته ښه چانس غواړم. دغه کتابتون د تاسو په خدمت کې ده، خپل بچو باندې انګلیسي زده کړئ. په تضمین وایم په 2 کاله کې چې زده کوئ نړۍ ته وصلېږئ، د نړۍ کلي به تاسو سره وي، د نړۍ دروازه به تاسو ته خلاصه سي، پیسه داره به سئ، ښه ژوند به ولرئ او بالاخره د ټولو ستونزو نه به بېغمه سئ. موفقه اوسئ، فقط کتابتون ته ولاړ سئ. مننه.